د کرایې د فوز مشر افغانانو ته په خطاب کې هغه چا ته په خطاب کې چې درې امپراتورۍ په یوه پېړۍ کې نسکورې کړلې وایي د یو پاکستاني له ژونده ټول افغانستان قربان واوره د افغانستان د خلکو د سر ویښته نه د بریتو او د ګیرې نه په والله که د تخر ویښته په تا درکړم واوره هغه ریمنډویس چې درې پاکستانیان په اسلام آباد کې په تخت اسلام آباد دارالخلافه کې ووژل د $1 ملیون په مقابل کې درنه ویوړه لارم تا ورکړې وه دا په موږ نه امریکې نه هندوستان کړي دي دا هر څه راسره دي دوه مخي پاکستان کړي دي بیا ووایه ډنګر صاحب دا په موږ نه امریکې کله تورخم باندې کله بولدک باندې کله ماجر باسې کله څکې کله څکې لیوني سپي خوړلې لار درنه ورک ده موږ دې څه کوو خو که مو وس وشو د IMF په قرض کې به موږ هم چنده در سره وکړو که مو وس نه کېده نو اوس څه کوې نو که حق خبره غداري وي ښه ښکاره غدار یم که حق خبره غداري وي ښه ښکاره غدار یم پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم که چېرته سپین او صفا خبره کړل جرم وي که د مظلوم او یتیم اوښکې پاکول جرم وي که چېرته خپل مظلوم ته حق غوښتل جرم وي که د تورسرو د ناموس حیا ساتل جرم وي نو زه مجرم یم ما بندي کړئ ما په دار کوي خلکو